نه زما مور نشي مړه کېدلی، هغه ژوندۍ ده، تا زه غلا کړی یم، ته ولې ما خپلې مور ته نه بیایې؟ نانوای ولاړ شو او خالد یې غېږ کې ونیو، ورته ویې ویل اوهو مه ژاړه بچیه، ستا مور ژوندۍ ده، خو اختر کې به زه او تو ورشو. خالد نه زه اختر د خپلې مور سره تېروم. نانوای وویل هو بچیه، د اختر په ورځ به ولاړ شو. خالد وویل نه نن ځو. نانوای وویل نن خو لاره امریکایانو بنده کړې ده. خالد ځواب ورکړ بیا به د اختر شپې ته ولاړ شو. نانوای د سمه د په خبره سر وخوځاوه، خو ته ورشه جامې خیاط ته یوسه. خالد هم خیاط ته ورغی، خو چې خیاط ورته د جامو اندازه اخیستله، د هغه زاړه وختونه یادېدل چې مور به یې جامې ورته ګنډلې. خالد ته به چې کله مور د جامو اندازه اخیستله، نو د خالد د نازونو له امله به یوه ورځ د خالد د جامو اندازه کولو چې خالد به مور ته ویل لستونې لنډ کړه او کمیس اوږد کړه نیوله، خو عایشې به کله د ده پر فرمایشونو جنجال ورسره کاوه. خو نن خالد خیاط ته داسې ولاړ و چې د یوې خبرې اجازه یې هم نه درلودله. خیاط د جامو اندازه اخیستله، خو خالد په زړو خیالاتو کې تللی و او سترګې یې ډکې کېدلې چې پام یې نه و. یو ځل یې خیاط ته وویل ممي 2 جیبونه ور جوړ کړه. وروسته یې فکر شو چې مور سره نه بلکې خیاط سره دی. ژر یې خبره قطع کړه. خیاط حیران شو چې دا څه وایي. د خالد څخه یې پوښتنه وکړه چې څه وایې، خو د خالد د سترګو څخه اوښکې روانې وې او خاموش ولاړ و. خیاط بیا 2 ځل پوښتنه ترې وکړه چې هلکه ولې ژاړې؟ په دې وخت کې د خیاط شاګرد خیاط ته وویل چې دا هلک ګونګی او لیونی دی. خیاط هم د خپل شاګرد په خبره باور وکړ. خالد چې کله د خیاطۍ څخه بیرته نانوایي ته راغی، زیات خفه و او ناهیلي یې له سترګو څخه د ورایه معلومېدله. نانوای چې کله ولیدل چې خالد ژړلي، نو د خالد څخه یې پوښتنه وکړه ولې دې ژړلي؟ خالد جواب ورکړ چې مور مې یادېدله. نانوای دا ځل خالد ته د غوسې په ډول وویل لوی سړی یې، لا مور یادوې؟ تا غوندې هلکان په مدرسه کې سبقونه وایي، په کال یې هم مور نه وي لیدلې. خالد په جواب کې ورته وویل ماما زما ځکه مور یادېږي چې هغه به اوس چیرته وي، هغه مې پلار پسې زیاته خفه وه، هره شپه یې ژړل او زیاته وېرېدله. زموږ کلي کې یوازې زه او زما مور پاتې وو. کله چې نانوای د خالد خبرې واورېدلې، سترګې یې ډکې شولې او چوپ پاتې شو. پر خالد په همدې انتظار کې اختر راغی. اختر ته یوه ورځ پاتې وه چې خالد زیات خوشحاله و، ځکه نانوای ورسره واده کړی و چې د اختر شپې ته یې کور ته بیایي. خو خالد د سهار څخه خپل آمادګي نیول شروع کړه. هغه فکر کاوه چې نانوای به نن ضرور کور ته رسوي، خو په همدې تمه پرې غرمه راغله او مازدیګر شو. تر لمر پورې لا امید و. خو کله چې د ماښام اذانونه شروع شول، خالد سوړ اسویلی وکړ او تر سترګو یې بې اختیاره اوښکې راغلې. نانوای ورته وویل چې راشه روژه ماته یې وکړو. خو خالد د سترګو تر کونجونو بد ورکتل او نانوای ورته داسې ښکاره شو لکه د مور او پلار څخه چې ده جلا کړی وي. په ژړغوني اواز یې نانوای ته وویل ماما ته دروغجن یې. مور مې ویل چې درواغ ویل ګناه دی، خو ته ما ته هره ورځ درواغ وایې. زه پوه شوم چې تا غلا کړی یم، ځکه مور ته ما نه بیایې. د دې خبرو کولو وروسته خالد سترګو ته لاسونه پورته کړه، ژړا یې شروع کړه. نانوای بیا خالد ته تسلي ورکړه چې د اختر وروسته به یې ضرور کور ته بیایي او نن یې ځکه نه بوتلو چې لار کې امریکایان ولاړ وو. خو خالد نور پر نانوای بې باوره شوی و او د هغه د هرې ورځې دروغو او تشو وعدو څخه ستړی شوی و. خالد ته د اختر شپه زیاته دردونکې وه. مور او پلار یې زیات یادېدل. د اختر د شپې نکریزې او هغه خوشحالي چې ده به د اختر په شپه کوله، د هرې یوې انځور یې جلا په خیال کې راتله. کله به یې ژړا شروع کړه او کله به یې تیر وختونه یاد شول او خندا به یې شروع کړه. کله به یې خیال کې د مور اواز تر غوږ شو، نو په ژړغوني غږ به یې ځان سره پټ ویل مورې ته مې یادېږې. بیا به یې آیت الکرسي وویله او لاس به یې پورته کړ یا الله ما خپلې مور ته ورسوه. د اختر شپه ورته زیاته اوږده شوه. نانوای سهار وختي وریځې پخې کړې وې او بیا یې خالد ته وویل چې نوې جامې واغونده. خو خالد چې ټوله شپه یې په ژړا تېره کړې وه، سترګې یې پړسېدلې او سرې ښکارېدلې. په ناهیلۍ سره یې نانوای ته وویل ماما زه اختر نه کوم، زما مور نشته، زه به چاته د اختر مبارکي ورکړم. د خالد په خبره نانوای ته هم ژړا ورغله او لږ شېبه چوپ و. بیا یې سپوږمۍ کش کړې. خالد ته یې وویل ولې بچیه ما ته مبارکي راکړه. خالد ترخه غوندې مسکا وکړه او بیا یې نانوای ته وویل ولې تا ته مبارکي درکړم؟
ته خو زما مور نه یې. نانوای وویل ولې بچیه زه دې د پلار په شان نه یم. خالد خو ما ته مور زیاته ګرانه ده. نانوای ولې پلار دې نه و درته ګران؟ خالد نه هغه زه او زما مور یوازې پرېښود او دی لاړ. نانوای وویل خو مور هم یوازې پرېښودلې او درنه ولاړه. خالد نه ماما مور پرېښی نه یم، زه ترې ورک شوی یم. زه په خپله مور زیات ګران یم. هغه به په ما پسې اوس هم ژاړي. هغه به هر سهار ما ته هګۍ پخولې. که ته مې مور ته یوسې هغه به تا ته زیاتې پیسې درکړي او تا ته به دعاګانې وکړي. زما مور ډېره ښه ښځه ده، د هغې دعاګانې قبلیږي. د خالد نورې خبرې ژړا ونیولې او نور په خبرو کې مخکې نشو تللی. نانوای ته هم نور خوراک خوند ورنه کړ او د اختر وریجې هر څه ترې پاته شول او ولاړ شو. خو خالد پوه شو چې د ده خبرو نانوای غمجن کړ. بیا یې نانوای ته وویل ماما ستاسې کور ته به ولاړ شو، ستا مور ته به د اختر مبارکي ورکړو. نانوای وویل زما مور مړه شوې ده. خالد وویل وای ستا مور مړه شوې؟ نانوای هو. خالد شکر زما مور خو ژوندۍ ده. نانوای وویل هو ستا مور ژوندۍ ده، څو ورځو کې به تا خپلې مور ته وسپارم. خالد ولې تا خو ویل چې نن ځو؟ نانوای لاره بنده ده، ته ما نه وینې چې زه خپل کور ته هم نه ځم. خالد نو ستا مور خو مړه ده، ته نو کور کې څه کوې؟ خالد 2 میاشتې نورې هم په همدې نانوایۍ کې په انتظار تېرې کړې. له 2 میاشتو وروسته په پښتو ژبه هم یو څه پوهېده او لیک لیک پښتو غږېدلی هم شو چې یوه ورځ غرمه 1 بجې د ملي امنیت یو عسکر چې د نانوای شناخته و په منډه نانوای ته راغی او ورته ویې ویل کاکا ملي امنیت ته خبر راغلی چې ستا سره عرب ماشوم شته. امریکایان او ملي امنیت غواړي چې پر تا چاپه ووهي، خو ما ورته وویل چې زه به یې معلومات وکړم، که رښتیا در سره وي نو له ځانه یې وشړه، که در سره پیدا شو ګوانتنامو ته دې بیایي. نانوای چې کله د عسکر خبرې واورېدلې وارخطا شو. ژر یې خالد له لاسه ونیو او د هغه جامې یې راواخیستلې او د ګرشک اډې ته راغی. خالد یې موټر کې کېناوه او موټروان ته یې کرایه ورکړه چې دا ماشوم تر لښکرګاه ورسوه. خالد له نانوای څخه پوښتنه وکړه ماما دا موټروان ما چیرته بیایي؟ نانوای ورته وویل چې کور ته دې بیایي. پلار دې احوال را لېږلی و خو پان چې پر لارې چا سره خبرې ونه کړې. خالد هم زیات خوشحاله شو. نانوای د الله جل جلاله پر توکل خالد د هلمند موټر کې واچاوه او د هلمند په لور یې رخصت کړ.